په کابل کې سلګونه کسانو د امریکا د وروستي پریکړې چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ له برخې څخه به 3.5 میلیارډ ډالر په سویس کې یو نوي جوړ شوي فنډ ته وسپارل شي په غبرګون کې لاریون ترسره کړ دغه لاریونوالو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې کنګل شوې شتمنۍ د افغانانو حق دی او باید د افغانستان مرکزی بانک ته وسپارل شي. بخش پیسه بند است که امریکا 9 میلیارد دلار افغانستان بند ساخته و حالا یک قطعنامه صادر کردن که 3.5 میلیارد دلار به بانک‌های سوئیس انتقال میدن و از اونجا به افغانستان تحویل میدن. افغانستان حالا یک حکومت مستقل داره به نام امارات اسلامی و بانک مرکزی فعال است در افغانستان. بانک ها فعال است از جامعه جهانی ملل متحد و از تمام کشورها خواست ما است که سر امریکا فشار بیه و این پولها را مستقیم به افغانستان انتقال بده. د دوی په خبره امریکا په خپلو بندیزونو سره په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته کړی او اوس افغانان له یو بد بشري بحران سره مخ دي. دوی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د افغانانو حقونو ته د پاملرنه وکړي او تر دې ډیر د نور افغانان نه ځورول کیږي. موږ مظاهرو ته موږ کنګل شوي پیسې آزاد نه کړي، موږ خپل مظاهرو ته دوام ورکوو، تر مرګه پورې دوام ورکوو. موږ په فخر کې، موږ په بېچارهګۍ کې نور ذاتي ژوند کوو. ماشومان تاسې ګورئ، خیراتخواره تاسې ګورئ، حالات ټول د افغانستان تاسې خپله ګورئ. لاریونوالو دغه راز له ملګرو ملتونو څخه د امریکا او انګلستاني ځواکونو له لوري په افغانستان کې د شوو بشري جنایتونو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. لاریون کوونکو امریکا ته خبرداری ورکړ که چیرې غوښتنې ونه منل شي په ټول هیواد کې به پراخ لاریونونه ترسره کړي. د کابل میشتو له لوري دا لاریون داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا په سویس کې د افغانستان د شتمنۍ یوه برخه یو فاونډ ته سپارلې ده. د سویس بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه صندوق د افغانستان د شتمنیو د ساتنې لپاره جوړ شوی دی او 3.5 میلیارډ ډالرو یوه برخه به د نړیوالو سازمانونو د پورونو او د برېښنا د وارداتو د پورونو په ورکړه کې وکارول شي.